سلورو میاشتونه کم حمل ضایع شي د زنانه، نو آیا دی زنانه چې کوم دا بیماری ده دا به د نفاس بیماری شمارل کېږي یا دا به د حیض بیماری شمارل کېږي یا د استحاضی بیماری به شمارل کېږي؟ په دې حواله سره ملګری سوال هم کړل چې زما د کور والا د 3 میاشتو چې ماشوم دی هغه ځای چوي دي، اوس دې زنانه ته چې کوم دا بیماری راغله دا به د نفاس بیماری یا به دا استحاضه وغیرہ شریعت په دې حواله سره سوي. یاد وساتئ چې کله ماشوم پیدا شي مکمل ماشوم یعنی چې کله ټیم پوره شي 9 میاشتې 10 میاشتې د هغې نه بعد چې کله ماشوم پیدا شي د هغې ماشوم پیدا کېدو نه بعد زنانه ته چې کوم وینه خارج کېږي دغې ته د نفاس بیماری ویل کېږي. دغې نفاس بیماری حکم دغه دی چې په دغې کې زنانه مزد نشي کولی، په دغې کې زنانه د قرآن مجید تلاوت وغیرہ نشي کولی، دغه شانتي په دغې کې دا زنانه روزې نشي نیسلی، په دغې کې دا زنانه کورواله وغیرہ هم بسترې نشي کولی. دغې ته نفاس ویل کېږي. یو حیض هغې ته ویل کېږي، ظاهره خبره ده چې هر میاشت کې زنانه ته چې کوم بیماری راځي هغې ته حیض ویل کېږي. نو حیض د نفاس حکم یو دی، یعنې په دغې کې چې کوم کار نشي کولی، مثال طور پر مزد شو، روزه شو او دغې نه علاوه قرآن مجید تلاوت وغیرہ شو دغه نشي کولی. نو اوس راځو دې مسلې طرف ته که چېرې یو ماشوم داسې وي چې هغه بې موقع پیدا شي نو د هغې به صحیح حیثیت څنګه چې دې ملګري دا تپوس کړلی چې د 3 میاشتو ماشوم ضایع شوی دی، نو آیا دې زنانو ته چې کوم دا وینه راځي نو دا به د نفاس بیماری کې شمارېږي یا استحاضه ده؟ یاد وساتئ که چېرې د ماشوم دومره جوړ شوی چې د هغې اعضا جوړ شوي یعنی چې کوم دا حمل ضایع شوی دی دا دومره جوړ شوی دی چې په دې کې د دې ماشوم اعضا جوړ شوي دي، مثال طور پر لاسونه جوړ شوي دي یا ګوتې جوړې شوي دي یا یو عضو جوړ شوی دی، ګوته جوړه شوی دی یا نوکي جوړ شوی دی، نو په دغه صورت کې که چېرې حمل ضایع شي دومره حمل ضایع شي چې اعضاو کې یو عضو جوړ شوی وي نو په دغه صورت کې به دا زنانه چې بیماری ده دا به د دې نفاس بیماری شمارل کېږي. یعنې څنګه چې د نفاس حکم دی نو دا به د نفاس بیماری شمارل کېږي. او که چېرې اعضا نه جوړ شوي دغه شان دي ضایع شو نو دغه بیا نفاس نه دی بلکې دا استحاضه ده. په دې حالت کې به دا زنانه مونځ هم کوي، دا به روژې میاشتې روژې به هم نیسي او د هغې نه علاوه مونځ به هم کوي، د هغې نه علاوه کوروالی وغیرہ هم کولی شي، د قرآن مجید تلاوت هم کولی شي. نو په دې حوالې سره فقهاو دا مسله لیکله چې دا د ماشوم د اعضا چې جوړېږي نو دا په 4 میاشتو کې جوړېږي. په 100 میاشتو کې په 4 میاشتو کې د ماشوم اعضا جوړېږي. دا حمل چې ټهراو شي د هغې نه بعد چې کله عضو جوړېږي اعضا نو دا په 4 میاشتو کې جوړېږي، د 4 میاشتو نه مخکې اعضا نه جوړېږي. نو فقهاو دا لیکلي مسله دا ده که چېرې د 4 میاشتو نه کم ټیم حمل یعنی 4 میاشتې نه پوره شوي د هغې نه کم ټیم حمل وي هغه ضایع شي نو په دغه صورت کې د زنانه چې کوم دا بیماری جاری شي نو دغه به استحاضه وي، دا به نفاس نه شمارل کېږي. ها البته 4 میاشتې پوره شي یا د 4 میاشتو نه زیات ټیم وشي د حمل د هغې نه بعد ضایع شي نو په دغه کې چونکې اعضا بیا جوړېدل شروع شوي وي نو په دغه صورت کې که چېرې حمل ضایع شي د 4 میاشتو یا 4 میاشتو نه زیات ټیم پې تېر شوی نو دا به نفاس شمارل کېږي. یعنې څنګه چې حکم د نفاس دی نو دا به نفاس وي، یعنې دا د نفاس بیماری ده. بهرحال دې ملګري را تپوس کړل چې د 3 میاشتو نو د 3 میاشتو په حوالې سره ظاهره خبره ده چې په دې کې د ماشوم دا چې کوم حمل له د هغې اعضا نه وي جوړ شوي. تاسو ته ما مسله بیان کړه چې هغه د 4 میاشتو یا 4 میاشتو نه بعد د هغې حساب جوړېږي اعضا، نو په 3 میاشتو کې نه جوړېږي یا د 4 میاشتو نه چې کم ټیم په دغې کې اعضا نه وي جوړ شوي نو په دغې صورت کې ظاهره خبره ده دا استحاضه دا نفاس نه شمارل کېږي. بهرحال دا یو شری مسله وه، ډېر خلک په دې حوالې سره د غلطفهمي شکاري چې حمل ضایع شو آیا په دې زنانه چې دا بیماري راغله دا به په نفاس کې شمارل کېږي یا استحاضه ده. نو په اسانو الفاظو کې بیا تاسو سمجھاوم که چېرې حمل ضایع شي او دا حمل د 4 میاشتو نه کم روزو حمل لی میاشتو حمل لی یعنی د 4 میاشتو نه کم حمل وي نو په دغه صورت کې دا چې کوم بیماری زنانه ته راشي نو دا به نفاس نه وي، دا به استحاضه وي. او که چېرې 4 میاشتې مکمل شي یا د 4 میاشتو نه زیات ټیم تېر شي په حمل باندې د هغې نه بعد ضایع شي نو په دغې صورت کې بیا دا به نفاس شمارل کېږي، دا به استحاضه نه ده بلکې څنګه چې د مکمل ماشوم پیدا شي یعنی د 9 میاشتو نه بعد ماشوم پیدا کېږي نفاس جاری شي نو څنګه چې د هغې حکم دی نفاس نو دغه شانتي د 4 میاشتو یا 4 میاشتو نه زیات د ماشوم چې کوم حمل له هغه ضایع شي نو په دغې صورت کې دا به هم نفاس شمارل کېږي. بهرحال امید کوم چې مسله به په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.